د لعنت تقاضا درې شی لري: کفر، بدعت، فسق. او دې سره په څنګ کې کله کله په کافر مبتدع باندې لعنت کلمه استعمال شوې ده، یعنی کله چې هغه عام وصف واخلي لك لعنت الله على الكافرين والمبتدعين والفاسقين، دا سیر شوی درګه په خاص وصف سره راغلی دی: لعنت الله على اليهود والنصارى یا على القدريه والخوارج والروافض وعلى الزنات والظلمه واكل الربا. په دې باندې مر شوی دی. بل کله کله دغه لعنی معین چې ورته وي یو خاص شخص باندې لعنت، اګه چیرته د نبی صلی الله علیه وسلم نقل مشکل نشته، خو چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه نقل نه نبی باندې وي، لکه لعنت الله علی فرعون و ابي جهل، او فرعون په وجود لعنت یو د نبی صلی الله علیه وسلم نقل دی. وکم چې نقل نه نو اسبه د چا بارک د لعنت کلمه نه استعمالي کې دې شي اکاسته الله تعالی هدایت کوي. لکه مثلا د احد په جنگ کې وحشي د دله طرف حمزه شهید شو، امدا وحشي روسته مسلمان شوی، روسته مسلمان شوی. هغه زنانه چې په احد کې د حمزه زړه وخوړه غاښ په لګه گزارې کړ، هند د ابو سفیان ښځه وه، هند بنت عتبه لور وه، هغه مسلمانه شوې ده. په احادیثو کې په ډېرو خلکو باندې لعنت هم راغلی دی. لکه مثلا په حدیثو کې سودخور باندې لعنت راغلی دی، څوک چې سود خوري، څوک چې د سود د مال خوړونکی دی په دې لعنت راغلی دی، څوک چې خورونکی دی، او څوک چې سودی کاروبار کوي ته منشطوب کې په لیکل کوي، مدیر دی پکې فاینانس سیستم کې کار کوي، دا لعنت په دې باندې راغلی دی. کومه زنانه چې خالونه لګي یو متتندمان دی باندې حدیث کې لعنت راغلی دی. هغه کس چې بلې ښځې له خال لګي یا زنانه یې نارینه هغه کس چې هغه ته خال لګولی شي په دې لعنت حدیث کې راغلی دی. څوک چې زکات فرضي منکې په دم لعنت راغلی دی. څوک چې مسلمانان پرېږدي او د کافرانو په څنګ کې ژوند اختیاري په دې حدیث کې لعنت راغلی دی. او دا غیر د لعنت کلمې دي زیاتې. څوک چې شراب په دې لعنت راغلی دی، څوک چې انګور نه شراب جوړوي په دې لعنت راغلی دی. د شراب په سکون کې من حدیث کې لعنت راغلی دی. او چا کار چې شراب ولې شي، څوک شراب بل باندې سکي، بل ته شراب قودل، تصویر جوړون کې بنا راغلی دی. د مصیبت په وخت څوک چې خپل مخ ټکوي زیاتره دا کار زنانه کوي. زنانه چې کله خو وجاړي بس اخر کې ځان څخه پیړې ونیسي، په دې باندې لعنت راغلی دی. کومې زنانه چې بړو کې غمونو کې ګریوان شکي په دې باندې حدیث کې لعنت راغلی دی. رشوت ولا باندې لعنت راغلی دی. کم خلک چې بازار کې اختان واخلي او د خپل اختان سره وصل کې په دې لعنت راغلی دی. یو شګور بل دی ورخه بعض خلک چې تندې سره اختان نه وي هغه د خپل سر اختان د شاته حسین را اخلي مخره ولګدي، دا جایز نه پروانه کې دي ته علاج وي. دا بازار کې چې اختان واخلي مکمل اختان چې د درې لشت اختاري خپل گنجې سره په سر کې دې غټ کوسه جوړي دي ته لعنت وي. په دې لعنت راغلی دی. دا رنګه په هغه زرانه باندې لعنت ته چې اوري ځان نه وکړي، په هغه لعنت ته چې د مخ وختو باسي، په هغه ځان لعنت ته چې غاخونه ځان ته آزادای. په دې حدیث کې راغلی هغه نارینه باندې لعنت چې زنانه لباس اغوندي، هغه زنانه چې نارینه لباس اغوندي، په دې ټول لعنت راغلی. د دې وجه نه چې تر الکان چې د اختان غټ پرې کی په سر کې کمانه باندې مقدس صفت زنانه وره، د زنانه مې سوالوا خو یې لګي مراوړ. لعن الله السارق يسرق البيضة، بخاري روایت دی. څوک چې هغه پټه په دې لعنت راغلی. لعن الله المحلل والمحلل له، په دې لعنت ترمذی روایت دی. دا رنګ په هغه سری لعنت چې د مړو نه کفنونه پټي، او ډېر خلک شته څوک وسنو چې مړي نه څنګه کفن پټي شته، ډېر خلک شته چې مړي وشي مقصد راوس پړي او مړي مو ته تشوي د کفن تر راکش کې بازار کې خرڅ کړي. دا کارونه خلک ناشنا نشه کسی خلک دنیا کې کوي. قبرونه جوړول کې باندې لعنت دی. څوک چې قبر جوړي حرام مال چې خوري په دوم لعنت راغلی دی. دا ګور هغه مسلې دي چې سره ځان سره پوزن کیږي. دا رنګ د خپل خلک سره دبر کې جمعه کې په دې لعنت راغلی دی. په ولاړو بو کې میتیز ګل په دې لعنت راغلی دی. حیوان مسلکول په دې لعنت راغلی دی. په ګودرونو کې میتیز کول په دې لعنت راغلی دی. دا رنګ څوک چې مفتجع انسان ته زیاور کې په دې لعنت راغلی دی.
څوک چې د خپل والدینو بی احترامي کوي په دم لعنت راغلی دی